اړر دا عدالت په دې نتیجه ورسېدو چې شیرشاه ولد اجمیر خان په عزت بری کوي او منظور خان ولد خیالدین د قتل او د سمګلینګ په جرم کې په زیرات پاکستان زیر دفعه 302 د لاندې عمر قید سزا ورکوي. باجی ګله اے باجی ګله دغلې ده خوري ډېر بد شو که نه زمونږ دادي جیل ته لاړو عمر قید شو. نه داسې نشي کېدی زمونږ پلار بې ګناه دی. همداسې وشو همداسې. نه ساده ګله دا خو موږ سره ډېر زیاتې کېږي. زمونږ پلار بې قصوره دی. اوس هغه قانون زما پلار له د عمر قید سزا ورکوي. داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی. اوس به څه کېږي خورې زمونږ پلار خو جیل ته لاړو که نه زمونږ د سر توری خو لاړو. زه به شپه ورځ په زهر یو کمه او د قانون نه به زه د خپل پلار راخلاص کړم او هغه ظالمانو له به سزا ضرور ورکوم. د جرمونو په سمندر کې مولامبل او دا وې دا هغه تورې اردی والا باندې وشوه. اوس په جیل کې پیتي سټه پیتي. ما سره ډغرې وهلو انجام اوس دا هغه قانون محافظ په جیل کې پروت دی او اډوکي هم پکې راسي. او په ما چې را ټټر مې په یخ شو دا ټټر خان ته د خدای نه نه یارېږي. ډېر زیات ظلم دې وکړو جرمونه تا وکړل او ستا د جرمونو سزا هغه بېګناه پولیس والا ته میلاو شوه. د قتل الزام دې پرې ولګو د رشوت الزام دې پرې ولګو. خوزه خان الله پوه شو ته غلی شه جانانیه غلی شه هسې نه چې دماغ مې درته خراب شي او تا په دې سر باندې یو ډزلم بیا به خلک وایي بیا وایي چې خپل موشي وویشتم. بابا والا ټوټه بابا موږ وګښو موږ له ټوټه بچي ما خو نن مزدوري نه راکړې زه به تاسو له روټۍ کوم ځای نه وړم. بابا موږ وګښو موږ له ټوټه. ښه بچي تاسو دلته کې کښېنئ. ښه بچي زه تاسو له روټۍ وړم. لکه داسې کار وکړه ښې مستې جنکۍ راولېږه نن زما پروګرام دی میلمانه مې را روان دي زرګونو په دې به پنجهزاري پېشیندم که جنکۍ بدرنګې وي بیا ته ما ډېر ښه پېژنې تخمې به در باندې ودروم د پیسو بلکل فکر ونه کوي او په وخت راولېږه جنکۍ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه چل دی لکه خان جي لږې پیسې راکړه چې زه پې خپلو بچو له روټۍ او سمګینې زما بچي به لږې نه مړه شي. خدای دې ستا بچي د لوږې نه مړه کړي زما پیسه داسې مه وایه خان جي لږې پیسې راکړه ګینې زما بچي به د لږې نه مړه شي. خان دی د شرافت په ژبه نه پوهېږي وی وهه وی شړه چې ځي دغه ځای نه. اوس به دې خوښ بچوشه
هلکه څوک یې ته ځه ورکشه دلته نه سر به وخورې سر و د خدای ظالمه په ډمو باندې د شیندلو دپاره د سره پنجهزاري دی پنجهزاري او د دې خوار غریب بچي د لوکې د لاسه مري د لوکې د لاسه او دله 200 روپۍ نشي ورکولی دا تله څنګه خانمڼه ځکه خو زموږ د عمل تباه و برباد دی تباه و برباد دی چې هر یو مالداره سړي سره د خپلو عیاشانو دپاره لکونه او کرونه روپۍ شته خو د غریب دپاره ورسره یو څو روپۍ نشته مړه نن به تاله د داسې سبق در کومه چې بیا و په خوار غریبه لاس نه اوچتې ښه دې ونه که بچې ګورم به د سره ځه لاس دې خلاص توره دې تېره چې څه کولی شې وکړه وار خطا نه کې دا پیسې واخله او خپلو بچو رپې څه یوسه ځه دوا کوه कि शराब नदी समात विनी जोश थे कि शराब की नजबे न बोतल पकड़े दले वाह नका पेरो न जाऊं देते वही कभी नमी ने उसकी और दादा लगे वाह داسې دي بابا سم نشته بچې سم نشته ولې نه دي سم نشته بچې دا پټې سره پاره اوبه دي اوبه کماله اوبه دي بچې اوبه دي بابا دا خو شراب دي بچې دا اوبه دي تا ته هسې شراب ښکاري دا 50 بوتل کې اوبه دي اوبه پرېږده ماته دا ستا څه خیال دی بابا چې ته به شراب په 50 بوتل کې واچې او ما ته پته نه لګي پرېږده بچې بس کا بابا بس کا زه ستا دپاره څومره خواري او محنت کوم او ستا علاج کوم او ته د دې شرابو نه منې کېږې ته د دې مردارې نشې نه منې کېږې بچې زه مجبور یم د دې شرابو نه زه نشم منې کېدلی نشم بابا تا د یتیم یې سر رالوی کړی یم ستا په ما ډېر لوی حق دی خو ما ته ډاکټر ویلي دي چې ستا د بابا یو ګوډه فیل ده خو خدای مکه که دا یو ګوډه دې بل هم شراب فیل کا بیا به زما څه کېږي بچې دا شراب ما نشي وجلی غه او هېڅ غم ونه کړي بس بابا بس چې نن نه پس دا شراب نور خوړلی یو نه څه که د نن نه پس تا شراب وڅښله نو زه به خپل ځان مړ کړم بابا خپل ځان نو بچې مړه دې ستا دشمنان شي نن نه پس به دا ستا شراب نه ګورې نن راته دا جګول ډېر یادېږي زما خور پسې دا زړه ډېر خفه دی تا ته پته نشته ما له بهر څه راوړل که نه
یا لکه دلته څه کې او بغیر اجازه ته زمونږ کور ته څنګه رالي وزه درته وایم بهلول راځه راځه مېلمه السلام علیکم جی. وعلیکم سلام څوک یې ته بغیر اجازه ته زما کور ته څنګه رالي وزه درته وایم وزه جی د خدای دپاره ما له پناه راکړئ بار ما پسې خلک شوي دي اصل کې ما غلا کوله رښتیا خوله مې خطا شوه جیل ته کې زه ولاړ وم او خلکو را باندې د غلا الزام ولګولو نو زه ترې راوتښتېدم پلیز ما له پناه راکړئ غلی ښه ما وی که غلی خوري خیر دی دغه دی انسان دی بني ادم دی که نه ویمه پناه به وله ورکړو ته غلی شه ساده ګله ته په څه پوهېږې زموږ کور نه په حیا کې وځه ګینې پولیس ته اطلاع ورکوم نه 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 جی پلیز پولیس ته مه وایئ زه به لاړ شم جی زه به لاړ شم هسې هغه خلک تللي دي څه ته ګورې وزه شابه وزه خور مې بلکل ټیک وی او که نه مازغه به مې نه خرابې پاره به مې نه خیجې څنګه خوري وزه ټیک ده ساده ګله ټیک ده ځم یار ځم ځم وزه که نه درته وایم ځم جي ځم دا پهان او ته ساده ګله پردي انسان ته وایي چې راځه زموږ کور کې پناه در کوم بیا به داسې کې خیر دی خورې پوی نه شومه هېڅ په ځان پاتې شوم حیران غلی شه مړه واقعي خبره ده چې نیازبین یو ډېر بهادر او ډېر تکړه ځوان دی او د تورسرو عزتونه چې بچ کوي په هغه ورځ د خیال و یار هغه کلي کې شبانه چې هغه بدماشانو چیړل او دی پرې رالو او په جفتو پې وګرځېد هغه کسانو ترې نه بیا منډه کړه ستا خبره ټیک ده جانانه چې نیازبین راغو د هغه تورسرې به ډېره بېعزتي شي وه ډېره پرېږده مړه نیازبین رالو نیازبین لاړو که نیازبین نه و نو څه چل به شوی و زه خو موجود وم دغه ورته زه نیازبین پرې نه ښودم ګنې په هغه خلکو باندې به مې دله دومره سورلکې اړولې وي دومره سورلکې به مې پې اړولې وي چې تا به وي چې افرینو ما ته پته ده جانانه زه دې پېژنم ستا توره ما ته معلومه ده او بله د پیشو نه منډې والې مړه نو که یقین دې نه کېږي یو درز درز له راشې که نه راځه پرېږده مړه جانانه ستا توره ما ته معلومه ده زه اوس را میدان ته چې راځم خبره اورې څه چله تقي نه زما خبرې چله تقي راځه خبره اورې لږ صبر وکړه نه ګورې خپلو همزولو له نه ورځم دا زما وصول دي کور ته لاړ شه مشر دې راوله بیا به زما د ایمان پته تا ته ولګي چې زه څومره اوبو کې یم نیازبین خانه زه ستا څنګه شکریه ادا کوم ته واقعي یو غیرتي انسان یې هغه ورځ هم زه تا له بدماشانو نه بچ کوم زه به ستا ټول عمر احسانمند یم شبانې کمکل خلک یې چې د احسانونو خبرې کوي او د تورسرو عزت بچ کول د هر پښتون فرض دي فرض شبانې خیر خو دی چې داسې نیغ نیغ راته ګورې نیازبین خانه نن زه تا ته زړه یو خبره کوم د زړه خبره مې دا ده چې زه تا سره مینه کوم نیازبین خانه ما ته دا هم پته ده چې ته ما سره مینه کوې شبانې دا منم چې ما ستا عزت بچ کو خو د دې دا مطلب نه دی چې زه دې تا سره مینه وکړم شبانې په دې ته مه موسېږه هسې ځان له وخت مه خرابوه که د ما په تمه شوې نو دا ځله به هم پاتې شي او د منزله به هم پاتې شي نیازبین خانه زه تا سره څومره مینه کوم او ته مانه نفرت کې ډېر عجیبه انسان یې اخر ولې
هغه ځکه شبانې چې زما د مینې د نوم نه سخت نفرت دی او زه دا نه غواړم چې زه دې د مینې په چکر کې ګیر شم. غوره نیازبین خانه، زما نوم هم شبانه دی، خو ته ما سره یو نه یو ورځ په خپله خوله د مینې اظهار کې. عالم پسه دی او سید عالم پسه دی. زه ګورې مینې مینې نه کوم، لاړم درنه، زما ځان لا شل ټینشنونه دي. زه که ما په خپلې مینې په جال کې راګیر نه کې، زما نوم شبانه نه بل څه کېده. السلام علیکم ترورې. وعلیکم السلام. راځه راځه زویه، ولې ولاړې؟ راځه. دانش زویه په خیر راغلې، کښېنه. مهرباني ترورې، مهرباني. څنګه دې راپېښه وکړه؟ یاره ترورې، ته مې په زړه باندې راورېدې، ما ویلې چې راشه د ترور خیر خبره به واخلم. دانشه بچي، زما خو خورې، زما در باندې ډېره خفه کېږي. که زما منې دا غلاګانې پرېږده، هسې نه په دې غلاګانو کې چېرته سر ونه خورې. و ترور بیبي، تاسې هېڅ خبره نشته دی، تا ته به چا دروغ ویلي وي. شکر دی، زه خو خپله ښه کلاله مزدوري کوم. دروغ راته مه وایه دانشه بچي، دروغ کله هم نه پټېږي. زه ستا د یو کارنامې نه خبرېږم. اوهو ترورې، دا خبرې ته پرېږده. ترورې، نن زه تا ته یو ډېره ضروري خبره کوم. ضروري خبره؟ وایه بچي، څه خبره ده؟ ترور بیبي، اصل کې خبره دا ده، تاسو ته خو پته ده زما مور نشته دی. زه به تا یو رشتې پسې لېږم، یو جینۍ مې خوښه شوې ده ترورې، او هغه هم ما سره ډېره زیاته مینه کوي. خو ترورې، ته به ګورې د هغې رشتې پسې ضرور ځې. بلکل بلې نه بچي، ګوره ستا مور دې الله وبخي چې هغه مړه کېده، د مرګ نه مخکې راته دا ویلي چې که په ما څه وشو، زما ته ژبه ډېر خیال ساتي. خو بیا ته زما د خور اخري نښې، ولې به نه ځم بچي؟ ضرور به ځم. ستا خوشحالي زما خوشحالي ده. ها، زنده باد ترورې، زنده باد. ترور دې وي نو ستا په شان دې وي. الله دې داسې ښه تروریانې هر چا له ورکړي څنګه چې ما له راکړي. ترورې، دې رشتې پسې ته ځې که نه، انشاءالله تعالی به زه ښه ښکلې جوړه مخلمه او ورسره به دله سینډل نه رشته، ورسره به دله ښه ښکلې پیزار ومخلمه. په یو سا راته ووایي چې څه شو زمیندار؟ زمیندار هم رانه وستو جانانه. خان، دا دې ورپسې مولا څه لېږلي وو؟ هلته مې ورته چغې وهلې چې سړی را کابو که راونیسه راونیسه. ته ګوره بیا یې پرېښودو. څومره د نامې جامې نوم دې دی خان شمشیر خان، او ستا عزت یې د خاورو سره خاورو که دی دواړو. زه به دې ورپسې ځان ته لېږلم و، ته و بیا کتلي و خان چې دی نه ما څومره منډې ویستې. خان، یو موقع بله راکه، دا پیره بنا ژوندی نه ځي. او صحیح وایي خان، یو موقع بله ورکړه چې یو منډه دې بله ووایي. خان، ګلشیر ټیک وایي، یو موقع بله راکه. ما دې ټوپې په سر ګڼلې، د چینکو په وار پیدا غر کم کمه. تاسو دې مخونو ته وګوره او کارونو ته وګوره، کم کار پسې چې تللی یې، کم کار پسې. نو ګنډکې سترګې راغلي، نالت دې په تاسو وي او ستاسو په دې باډو باندې چې په تاسو باندې مې ډزې کولې چې تو ترابانو شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شبانې، داسې ښکاري ډېره بيزي. ستاسو ډېره مهرباني شبانې. که هغه ورځ تاسو ما له پناه نه وه راکړې که نه، نو خدای خبر چې هغه کسانو به زه څومره وهلم. په وهلو به یې رانه د پوسو څخه یې جوړ کړو. خدا شکر دی
چې تاسو ماله پناه راکړه. څه وشو که کور کې مې درله پناه درکړه؟ خبردار د دې خبرې خو دا مطلب نه شو چې زه تا راواخلم او پر سر دې کښېنم. ځه ورک شه، مخکې نه ورک شه شابه. نه 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 میډم، پلیز داسې خبرې مه کوئ. زما زړه ګوره ډېر نازک دی، زړه به مې مات شي. زه ګوره تا سره ډېره مینه کوم. ښه تاسو ماین کوئ مه. پلیز شبانې ما له خپل د موبایل نمبر راکړې. زه کله کله خو به د شپې په وټساپ باندې ګپ شپ لګو که نه. پلیز. اے مسټر، خپل حقوق کې اوسه، خپل اوقات کې وپېژنه. ګینې دا ژبه به درنه پرېږدم او په لاس کې به یې درله درکړم. ته لا د مینې خبره کې هم زما نه سپلی برابر هم نه. واه ماشاءالله شبانې، په غوسه کې څومره ښکلې ښکارې. واه زار دې د دې غوسې نه شم. رکشه مړه، ستا دماغ خراب دی. د خپل دماغ علاج وکړه، لر شه د مخې نه مې. واه واه شبانې، ستا دا اداګانې، ستا دا نازونه، دې نازونو او اداګانو خو دې زه په زړه باندې نورم سورې سورې کړم. خو ته ګوره شبانې چې تا نه زه خپله معشوقه څنګه جوړوم. جانانه بچې، ته ښکلې ځواني، دې بدماشانو سره راتګ راتګ پرېږده، نه چې سبا بدنام شي بچیا. بادام ګل کاکا، دا کوم نصیحت چې ما ته کې که نه، دا د هغه نیازبین زوی ته وګو، هغه په تا چې ډېر نیازبین دی او په تا ډېر ګران دی، چې ټوله ورځ د بدعملو سره ناست دي، د جوارګرو سره، د شرابیانو سره، د لوپرانو سره ناست دي. جانانه بچې، زما بچې د مظلومانو دپاره د ظالمانو مخې ته ودرېږي. دې ته لوپري زه نه ویم، دې ته زه بهادري ویم، بهادري. آفرین مشره، آفرینو چې ستا زوی شو نو پرېږده شوه، او دا مونږه دا پولیس به مونږ پسې ګرځي. دا د دنیا چې کومه بدعملي ده زه یې کومه. صحیح نه بچې، زما نصیحت ته ومنه، دې بدماشانو سره مه ګرځه، ژوند به دې خراب شي. خو کاکا په اسانو رسمیاتو کې مې پوه که په نصیحتونو خو دې راله دا دماغ کنده کړو، خو سبا مې پوه که چې چی در باندې نسکمه. ولې مې سبا نه پوهې مړه؟ ای بچې، چای ډېره راشه، بچو مې مه یاروه. زه خو ډېره پریشان یم. دا به څه کېږي؟ ظالمانو زما بېګناه پلار د تورو تمبو شاته کو. زه خو ډېره کمزور یم، هغه ظالمانو نه بدل نه شم اخیستی. خو زه به داسې کار کوم، هغه دواړه هلکان به د خپلې مینې په جال کې راګیروم او د خپل پلار بدل به پې اخلم. نیازبینه خبره وره، نیازبینه ته خبره خو وره که نه. ولې شبانې څه چغې دې بیا شروع کړي دي په دې منار کې؟ ځان نه دې سالانه کونتره جوړه کړې ده، ټول کلي کې ګرځې او راګرځې. ته صرف ما ته دا خبره وکړه نیازبینه چې ته ما سره مینه کوې او که نه. شبانې تا ته خو ما یو ځل ویلي چې زه مینه نه کوم، او چې زه مینه نه کوم نو تا ته څه تکلیف دی؟ نه بیا ټیک ته، ته ما سره مینه نه کوې که نه، نو زه به خپل ځان مړه کړمه. ما ته اخري ځل ووایه چې ته ما سره مینه کوې، چې ته ما سره مینه کوې او که نه. نه کوم در سره، نه کوم مینه. نو بیا ټیک ده، زه خپل ځان ختموم. چې ته ما سره مینه نه کوې، نو بیا دې ولې زه بچ کولمه؟
نه بیا پرېږده چې زه مړه شمه. دا ته کې شبانې لیونی شوې څه و لیونې مینه خو ورته دغه ډېره کومه خو ما ستا امتحان اخیستو ځکه د نن سبا جنکې ډېرې بې وفا دي ډېرې شبانې د مینې اظهار خو مې در سره وکړو خو داسې نه چې یو په سترګو کې ساتې او سل په زړه کې ساتې. نیازبینه زه بې وفا نه یم که ما بې وفایي وکړه ته بېشکه ما مړه کړه. لکه دا نشه دا ولې داسې پریشان راځي خیر خدای که نه ګلزاده اشنا پریشانه نه یم سوچونه کوم د شبانې هغه مې ډېره زیاته خوښه شوې ده یار. هغه ورځ مې ولیدله نو ما ته غوسه شوله ما ته وایي چې بیا زما مخې ته مه راځم ګینې ښه به درله نه وي تا څومره ناجیزه ده یار. زه ورسره د زړه نه مینه کوم او هغه ما ته وایي چې بیا زما مخې له رانشي. یاره دا نشه ته ولې خفه کېږي هغه به هم تا ته میلاوېږم تا ته. خوله دې بختوره شه یاره خوله دې بختوره شه. راځه یار چې په دې خوشحالۍ کې در باندې په کیسه خانې کې ښه یخ آیسکریم وخورم هسې هم ډېره زیاته ګرمي ده خوښه دې ده. یاره بلکل مې خوښه ده دا نشه خو پیسې به زه ورکوم زه. بلکل یارو کله پیسې تا ورکړې کله ما ورکړې داسې کار دی چې یار دې وي ستا غوندې دې وي ګینې اډوي دې نه سړیه. راځه چې ځو. ګوره ابراهیمه اورېدلي مې دي چې ته لوپرانو په دمړو سره ګرځې سم شه سم ینه سرمن به دې وباسم تا ته پته نشته زموږ پلار خو د قانون محافظ و یم که باجي ته پته ولګېده که نه نو دا غوږونه به دې له وباسي او که نه. لالا تا ته چا دروغ ویلي دي زه خو لوپرانو هغه سره نه ګرځم. وایي نه ګرځم دا لوپر تورې که سپینې دې ګریوان ته دې وګوره او وایي زه سرګټ نه څکمه اورې که نه داسې دي دا نشه نه ده خدای دې بیخ او بنیاد مه باسه. لالا ته خو ما داسې بېسه غوسه کېږي دې نه پس په دې کور ته نه راځم. نه به راځم دې نه پس دې کور ته ویم د سره دې خدای رحمه وله تاسو ته پته نشته دی دا نشې خو زندګي تباه کوي ځواني تباه کوي د پیسو هم تباهي ده او د صحت هم تباهي ده خدای دې بیخ وباسه. نشه ښه شی نه دی وایي اډو په خبره نه پوهېږئ تاسو ته خو زما مازغه خراب کړو یم نشه تباهي ده تباهي ده نه یې منئ. والله ډېره مزه کوي چا خو ونه لیدم. هلو نیازبینه چېرته یې ته څنګه هلې شبانې وایه څنګه دې رنګ کړی و ته که هر چېرته یې زما کور ته لږ راشه. کور ته درشم دا دې درغم. ټیک ده زه ستا انتظار کوم. بای. ته غم مه کوه شازي اوس صرف دومره ما ته ووایه چې ستا دشمنان څوک دي چې دله د مرګ په خوب وده کړم. زما د دشمن نوم دی شمشیر خان. شمشیر خان دا شمشیر خان په کله د کم باغ مولې ده د نن نه پس داسې وګړه چې شمشیر خان سلګې اخیری دي.
زما یو خبره واوره دې دوکابازو جنکو نه لږ ځان وساته تا به برباد کړي د دې د مینې په جال کې راګیر نه شي یو نه یو ورځ به ته خفه یې هغه ډېره کمزورې ده او ډېره مجبوره جنۍ ده هغې ما نه مدد غوښتی دی به د هغې مدد ضرور کوم ولی بابا څه چل شوی دی بابا اخر څه چل شوی دی دا باندې نیازبینه بچې شراب مې پریښي دي په ګرده مې درد دی او په ټول وجود مې درد دی نیازبینه بچې الله بخیر کی بابا الله بخیر کی پریشانه کېږه ما تاسو ته د شراب پریښي دي لږ ډېر زور خو بدله درکوي که نه بابا راپاته چې ډاکټر له دې بوتمه چې الله دې څوک جوړ کړي جانانا زه تحصیل ته ځم او تحصیلدار سره ملاویږم ځکه چې ما د یو څو خانانو نه ځمکې نیولې دي چې هغه ځان پسې درج کوم خانو ښه بېغمه ورشه حجره پوه شه او سمبالور پوه شه زه یم که نه څوک یې میلمه ما ونه پېژندي خانجي دا زما دوست نیازبین خان دی وایه میلمه زه ستا څه خدمت کولی شم تا یوې تور سرې سره ډېر زیاتی کړی دی ډېر زیاتی د هغې بېګناه پلار ستا د لاسه په زندان کې پروت دی زه د انسپکټر جان نثار خبره کومه کوم چې ستا د لاسه بېګناه جیل کې عمر قید پروت دی فضول بکواس مه کوه د مطلب خبره کوه چې مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی چې ما دا انسپکټر لور سره دا لوس کړی دی چې زه به ستا دشمنان ټول تخته کوم ټول تخته کوم منم دی نیازبین خان منم دی په دې ټول کلي کې د ده د ټکراو سړی نه و تا ته زما په دواړه لاسه سلام دی دا ډېر ظالم سړی دی د ده د لاسه هغه غریب هغه بېوسه او هغه بېګناه په جیل کې پروت دی دا د سزا قابل دی سزا وله ورکړه
چوړیا چې د مرګ په خوله کې راګیر شوې نو چغې وال ستا حق دی ووایه چغې نورې چغې مه ووایه الوتل په هوا د دواړو یو دي خو د ټپوس انداز جدا د بار جدا دی اوس به ټپوس هم راځي او باز ته به وایي چې زه ستا ښکار کوم ستا غلی شه مړه ډېرې چغې مه وه ستا مثال خو د چنګړیانو دغه سپي دی چې غپ غپ خو ډېر کوي خو چیچل نه کوي نن به دې دومره ډزولم چې دا بدماشي به درنه پاتې کړم دا بې وخته چا فون وکړ نمبر هم راسره سیف نه دی السلام علیکم हाँ जानू चढ़ते तो जी څوک زیما مریم زه ستا انتظار کوم جی 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 تاسو کوم ځای کې جی زه مغه ځای کې ما کوم ځای کې چې تا ما نه د وټساپ نمبر غوښتی و دا چې درلم جی په 2 منټو کې درلم جی په 2 منټو کې واه دا خو د شباني رنګ و څه شکر دی چې نمبر خو راته راغو که نه اول دا نمبر سیف کوم او بیا ورځم شباني سره ملاویږم شکر دی خدای پاکه چې د شباني نمبر ماته میلاو شو اوس یې نمبر میلاو شو او سبا به راته شبانه میلاو شي لانسیټ کما چې لږ خشته ورته ښکاره شم شبانه السلام علیکم وعلیکم السلام جی لاس خو ملاو کا کنه یاره شبانه زه شرمېږم پرې د شرم خبره مړه لاس ملاو کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام شبانه دا راته ووایه چې تاسو دلته زه څه له راغوستې یم ګوره دانشه ما ته ستا له مینې احساس وشو چې ته ما سره ډېره زیاته مینه کوې د نن نه پس صرف او صرف ستا یم ته رښتیا وایې شبانې دروغ خو به نه وایې که نه ګورې ما سره مذاق مه کوه ښه او نه دانشه زه بلکل تا ته رښتیا وایم زه د رښتینو مینې تا سره کوم شبانې شکر دی چې تا ما سره د خپلې مینې اظهار وکړو که تا ما سره اظهار نه وی کړی که نه د مینې نو ستا د غمه به زه مړ شوی وې مړه دې شي ستا دښمنان خو زما یو شرط دی زما یو څو دښمنان دي چې هغه به راله ختمې چې هغه ختم شو نو زه بیا تا سره په ډولۍ کې کښېنم واه ستا دښمنان شازیې چې ته پې ما ته حاصلېږي که نه نو زه به ستا ټول دښمنان ختم کړم क्या लगा ستاسو د ټولو مرګ
ए होश की او کسه نشری کړی دا داسې په باندې اخته ها زه خو په هوش کې یم خو ته راته بېهوش ښکارې او نن به زه ستا هوش ستا سر ته راولم و د خدای ظالمه ستا د لاسې یو بېګناه انسان په جیل کې پروت دی جرمونه تا کړي او سزا هغه ته میلو شوې ده شمشیر خانه د نن نه پس د خپل ژوند ورځې ختمې وګڼه بالکل ټیک خبره دی وکړه ځوانه دا ډېر ظالم سړی دی دا ډېر کورونه وران کړي دي چې ژوندی پرې نه دی غلی شه کینې په دې خوله کې دا 2 غاښونه ماتوم غلی شه غلی شه څه بچت دی او څه بېټوپونه یي څه بچت دی او څه به خورواوي او بیا په دې علاقه کې زه داسې کپرې وینم داسې کپرې چې زما مخامخ سر اوچت کي زه د غټو بدماشانو نه یېرېږم نو ته خو بیا ډېر یو ورکوټې انسان یې خو شمشیر خانه چتې خو لا ډېر لوی شی دی تا جوړې د هغه ماشي واقع نه ده اورېدلې کله چې د نمرود په سپېمو کې ور دننه شو که نه نو تر هغه پورې وله په مزغو کې بنګه کول تر څو پورې چې وجلې نه او نن به زه د دې تمانچې ټولې ګولې ستا په سینه او ستا په مزغو کې سړوم ستا په مزغو کې خان ته ورته لا ګورې دا په زول بکواس کوي خانجي ډز دې پورته کوه ډز د ګیدړ مرګ چې راشي که نه نو ښار ته یې مخه شي او د ده مرګ رانو نو شیرخان ته یې مخه شوه خو نن به رانه دی د دې حجرې نه ثابت نه ځي ثابت یو نشد دو شد دا نه مخکې م یو هیرو راغلی و او زمې ایسه مو نه که دا ته پکې د کم باغ بادرنګ یې ها ګلزاده شنه اوس به د خیره سره زما واده وي زه به خپل پلار د شباني رشتې پسې لیږم او هغه به ما دپاره غواړي ګوره دانشه دغه تور سره ژوند به تباه کوه ته خو غلاګانې کې ډاکې کې شوکې کې و ګلزاده داسې کار دی که نه چې د نن نه پس به زه دا ټولې غلاګانې به پرېږدم ټولې بدعملیانې به پرېږدم او په نیکه لار باندې به روان شم بس شبانه شبانه څوک دی دا چې زمونږ د مینې په منځ کې دیوال جوړیږي تا ته وایم که نه دا څوک دی د مینې دیوال ده نه ته او دا دیوال به زه نن نړوم زه
زه دې نه پېژنم. دا ته نه پېژنې؟ وای بیا ته څوک یې چې په کبابو کې هډوکي جوړېږي؟ ځه ورک شه دلته نه، ورک شه. شباني دا پتا باندې څه وشو چې داسې یارېږي؟ دا ونیسه. ته اوس ګوره جانانه چې تېغه ما زړه درله زه کومه سزا ورکوم، بیا به زموږ ستا په منځ کې نه راځي. ته اوس تماشه کوه.
بابا بابا دا ولې بچې دا خو ټول خوږي ته مانو نشي دا جګړې مه کوه ماله ولې کار کوې د خدای ورته وګوره دې جګړو نه په کله کښېنه که نه ما دې ځینې ګیرې کوم بابا دا جګړه مې هسې نه ده کړې دا مې په یو غیرت کړې ده په یو غیرت دا کوم غیرت دی دا خو نه پوله شته او نه پټی شته نو دا غیرت پکې د کم دین راغو بچې یوازې پوله پټی خو نه دی که نه بابا چې خلک بې غیرت کوي بابا یو کس زما په مینه باندې ډاکا چولې وه ډاکا نن مې هغه کس وژلو په قسمت ډېر ښه و چې پولیس پکې تر منځه راغی پولیس پریشانه کېږه مه هغه دوه کسان ستا اسم نشي کولی انو پورې د دې په خبرو کې را نشي او دشمن ماخذ نه ګڼې په سترګو کې به دې پرېوځي دا زمانه نه دي دا دې په چاوج دي غلی شئ غلی شئ درته یم دا زاړه متلونه دي زاړه هغه دواړه بله زه لکه د سپرکو په لاسونو کې داسې ومږم او خولې ته بیا واچوم خولې ته اوس تاسو ګورئ چې زه هغې په کومه باندې راتاوېږم هغه دواړه خو به وږدمه په هغې سره د به د هغه دواړو خاندانونه هم ختمم سره د پوشه شبانه واه آفرین شه او پتا شه ما خو ویل ته به یو پښتنه پېغله وکړې خو تا خو ما سره د وفا لوزونه کړي وو او نن ما ته پته ولګېده چې ته وفاداره نه بې وفا یې بې وفا د مینې په نوم باندې تور داغ یې د یو ښځې په نوم باندې تور داغ یې که ما ته پته وه چې ته به داسې بې وفا خېږې نو ما به تا سره هېڅ چېرې مینه نه وه کړې هېڅ چېرې نه زړه خو مې غواړي چې په دې منې درته غلی شم او دوی ته دې مړه کړمه ما خو تا ته ویلي وو که نه چې ستا غونته بدناته ښه ده یو په سترګو کې ساتي او سل په زړه کې ساتي یاسمین خانه خپل حد کې اوسه ما ډېر ته برداشت کړي که تا د خولې نه یو لفظ هم راوویستو نو ښه به نه یاسمین خانه ما مینه تا سره ضرور کړې ده د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ته ما پسې خبرې کې ما مینه کړې ده خو بې وفا نه او نه زه د ښځې په نوم باندې یو تور داغ یم زه یوه مجبوره جینۍ یم بس که شبانې بس که ستاسو غونته ښځې چې کله هم ګیرې شي نو بیا هم دا خبرې کوي چې زه مجبور یم زه بې وسه یم خو شبانې یوه خبره مې واوره دا زما مینه مقدره او اوس په زما نفرت هم ګورې چې زما نفرت څنګه دی
وایه که نه شبانې زه دې راغوستی یم او اوس خبرې هم نه کې خاموشه ولاړې وایه که نه اچھا دانشه زه تا سره یو خبره کول غواړم کیدای شي زما دا خبره ستا خوښه نشي خو حقیقت هم دا دی دانشه ما تا سره اړو کله مینه نه ده کړې ما صرف تا سره د مطلب دپاره مینه کوله دا څه وې شبانې دا څه وې ګوره دانشه دا دروغ نه دا حقیقت مذاق مه کوه ما ته پته ده چې ته ګورې ټوکې هم ډېره زیاتې او که نه سله زما د مینې په دنیا باندې تندر راغورځې ګوره دانشه دا دروغ نه دی دا حقیقت دی ما تا سره کله مینه نه ده کړې دا حقیقت دی زه تا سره ټوکې نه کوم نه شبانې نه داسې نشي کېدی ته ما نه نفرت نشي کولی شبانې ته ما نه نفرت نشي کولی نه شبانې نه وایه شبانې چې دا هر څه دروغ دي وایه شبانې چې دا هر څه دروغ دي ته صرف او صرف زما یې شبانې زما ما تا ته وویل که نه چې ما تا سره کله مینه کړې نه ده خو دا حقیقت دی ترور بیبي ترور بیبي دا تاسو چېرته یې چې نه ښکارئ ترور بیبي ترور بیبي وای دا خو مې دانش بچی راغلی دی السلام علیکم ترورې ستړی مه شي بچی کښېنه کښېنه مهرباني شي مهرباني خو ما ته خفه خفه ښکاري ولې څه چل شوی دی ترور بیبي اصل کې خبره دا ده کومې جینۍ سره چې ما مینه کوله او هغې ما سره بې وفایي وکړه ترورې ما سره بې وفایي وکړه هغې ما ته ویلې چې زه تا سره مینه نه کوم ته بل چا سره مینه کوم ترورې هغه جینۍ ما هېره کړه ځکه چې هغه ډېره بې وفا وختله ترورې ډېره بې وفا وختله زما د زړه دنیا ورانه کړه ترورې زما د زړه دنیا نه بچی نه زما ضمیر وی چې هغه جینۍ تا سره ډېره زیاته مینه کوي ترور بیبي هغه ډېره خودغرضه او بې وفا جینۍ وختله ما ته په مخامخ باندې ویلې چې زه تا سره مینه نه نفرت در نه کوم نفرت په شړک دې ولګي داسې جینۍ هېزویه زړه ښکته پورته کوه ما زه به خپل دانش بچي نه مې په دې کلي کې وګرځېږم ډېره ښکلې جینۍ به زه وګورم ښه ته کښېنه سره زه یو پیالې چای جوړوم ښه ډېره ښه ده ترور بیبي کښېنه کښېنه خدایه پاکه چې زما دا قسمت ولې دومره خراب دی د کومې جینۍ سره چې ما د زړه نه مینه وکړه هماغه جینۍ زما نه نفرت وکړو زما زړه یې د بې وفایۍ په چړو باندې سورې سورې کو سورې سورې
نیازبینه داسې سوچونو کې ځوانه جانانا دا دنیا ډیره بې وفا ده زما خو یې زړه مات کو او د دې دنیا نه مې دا زړه موړ شو مینه بچې ستا د دې دنیا نه زړه موړ شو څه چل دي ستا زړه مات شو ما ته ووایه بابا دا دنیا ډیره بې وفا ده ډیره بې وفا ده ما چې د کومې جنۍ سره د زړه نه مینه کوله هغه جنۍ بې وفا وخته بابا بې وفا وخته بچې دډګله ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه په زړه به خپله ډاډ کې بیا هېڅ هم نشته ته خو لکه د پولاد غوندې ازمرې یو جنۍ دپاره اوښکې توې ماما جی ټیک وایي نیازبینه چې هغه جنۍ بې وفا وخته نو په توپ یې وله بله به درله خدای درکړي د ژوندیو جنکۍ ډېرې په دنیا د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخورم ککرې یا به کامران شم اوس هغه جنۍ داسې پال اسانه د چرته پرېږدم بوډا مخ راته وایه څه شو هغه نیازبینې زوی دی چېرته یې پټ کړې دا راکړه چې چېرته یې پټ کړې خان ما ته هېڅ پته نشته زما زوی څه چل کړی خان ما ته ووایه که نه دا زوی ستا زوی ما سره پنجه اچوړې ده او نن به زه ستا زوی سره سره دا ژوندی نه پرېږدم دا معاف کړه لپاره خان معاف کړه خو زما زوی معاف کړه خدای لپاره خان خدای لپاره نه 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 د شمشیر خان په قانون کې معاف کېدل نشته یو لاره شته او هغه پاسه کنه بابا سترګې وغړو بابا پاسه کنه سترګې وغړو درې چاته پرېښومه اوس په ما تار مندله څوک پاسه بابا اوس به زه چاته بابا ویم چاته بابا ویم چاته نیازبینه یار ډېر بد وشو چې شمشیر یې ستا پلار ووژلو او ستا پلار خو ډېر زیات بې ګناه یار ده خو چېرته په ژوند کې میږیان نه دی اچار کړی نیازبینه یار چې شمشیر ژوندی پرې نه دی د خپل پلار بدل به دې ضرور علي یار ضرور بدن اخلمه ضرور دا بدل خو بدن ضرور لما شمشیرې بدله په داسې مرګ وژنمه چې دا ټوله علاقه به یاد ساتي یاد او د پلار د یو یو اوښکې انتقام به ترې نه اخلمه انتقام د خپل پلار د وینې د یو یو څاڅکي انتقام به تلم د یو یو څاڅکي انتقام پاسه ماماجي پاسه موږ د چا ته پرېښودو ماماجي موږ د چا ته پاسه که نه موږ د چا ته پرېښودو موږ د چا ته پرېښودو د چا ته بابا ویمه
उतरेगा। कत्ते मां वजल غواړي نیازبینه نو بېشکه ما مړ کا خو د مرګ نه مخکې زه تا ته یو خبره کول غواړم او هغه خبره دا ده چې شبانه ما سره مینه نه تا سره مینه کوي د هغې په زړه کې زما مینه نه ستا مینه ده هغه چا رښتیا ویلي دي کوم انسان چې د هر چا وي که نه نو هغه د یو انسان هیڅ چری نشي کېدی او کم انسان چې د هر چا نه وي نو هغه همیشه د یو انسان وي و د خدای ظالمه شبانې تا سره د زړه نه مینه وکړه او تا په هغې باندې شک وکړو تا د هغې مینې ته کنځل کړي دي لاړ شه نیازبینه او د شبانې نه معافي وغواړه معافي ترې وغواړه نیازبینه زما په نصیب کې خو هسې مینه نشته دی زما داسې ژوند نه دی پکار نه مې دی پکار دا ژوند ګورې ستا ډس کوه نیازبینه ډس کوه ما اورستو د شبانې ټولې خبرې اورېدلې دي ما ته خپله صفایي مه کوه قسمت ته ډېر ښه دی چې شبانې ستا د مینې نه انکار وکړو انکار یعنې ما خو هغه ورځ ته او شبانه دواړه ختمولی وکیل شبانه ډېره بېوسه ده او شبانې سره ډېر زیاتی شوی دی او زه به د هغې دشمنان خپل انجام ته رسوم خپل انجام ته نیازبینه نو بیا په دې جنګ کې ته یوازې نه یار په دې جنګ کې به زه تا سره اوږه په اوږه ودرېږم اوږه په اوږه به در سره ودرېږم یار زما نه ژوندي پاتې شئ نو هله به ما وژنئ هله شو دشمنه چې د مرګ خولې ته په خپله راغې زه به درپسې ګرځېدمه اورې ته نن د مرګ نه نشې بچ کېدی ډېر ظلمونه دې کړي دي خو نن ستا د ژوند ورځې ختمې شولې نن به مو دې دواړه تا وژنو د مرګ مخامخ ولاړ یې د مرګ او بیا هم لکه د غر غوندې خبرې کوئ د غر غوندې ستاسو غوندې بدماشان نه دي ستاسو دواړو غوندې ما د تورو خاورو لاندې کړي دي د تورو خاورو دوی ته به دې خیالي داسې خبرې کوي لکه چې ګور ته نه صدر ته روان دي غلی شئ مړو غلی شئ ستاسو مخامخ شمشیر خان ولاړ دی اوره شمشیریا تا خو به ډېر ظلمونه کړي او ډېر خلک د تورو خاورو ته رسولي دي خو نن به موږ دواړه تا تورو خاورو ته رسو تورو خاورو ته دا ارمان به هېڅ چرې پوره نشي هېڅ چرې هم دا ارمان ستاسو پوره نشي شمشیر خان چې وژني که نه دا به پریان وژني اولاد دیوان ستاسو غوندې خلک نه نه بیا شمشیریا دا پیریانو ګڼه او ما دیوانو ګڼه
دانشا دا زوجیان نیازبینه ته خو بچې که نه خو دانش لګېدلی دی خو ته غم مه کوه دانشه زه به تا هسپتال ته بوځم هلته به ته جګ جوړ شي دانش یار دانش سے چلو قرآن تا په نیازبین باندې خپل ځان قربان کو سلام کوم یار سلام نه نیازبینه نه زه د بچ کېدو نه یم یار خو یو لوز راسره وکړه چې زما د مرګ نه پس به شبانه خوشحاله ساتي یار شبانه به خوشحاله ساتي شبانه دې الله ستا نصیب کړي یار شبانه دې الله ستا نصیب کړي دانش